بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ. د زیمبابوې تر زامنو خلاف وي که د بل چا خلاف چې هر شی یې د افغانستان نوم ورکیوي بس جارې شم، نو د ټولو افغانانو پښتنو دې ډېر ډېر مبارک شي. تر زامن مخه ودرزول ښه زړه په یخ که، مګر زه د شایدي دې فیصلې ته حیران شوم چې ته ټاس وګټوه هغوی ته بیټینګ ورکوه. خدای دې پاک تعالی ولګوه دا تا څه په ټیم خاص یم بوجې لکه چې نه غواړې چېرته بیا صدیق اتل بیا سینچري سلیزه ونه وهي، اکرام علي خیل چې لوبه د هغه به چېرته بوکا راشي او هغه سلیزه ونه وهي یا نور څه سکور ونه کي. دا د ذهن کیو او کنه بل څه تا سره داسې فلسفه وه چې ته راځې چیزینګ کوې. زیمبابوې خو ما اوس هم یو سل او شلې ډېر وکړه مایل کېدای شي دې نه هم زر راغونډ کي. نو ته خو هلته دې دپاره تللی چې چیمپینز ټرافۍ دپاره خپل ټیم سیټ کړي. ټیم سیټ دپاره ښه موقع دی چې ته ټاس وګټې، اول بیټینګ وکړې او ستا بیټسمینان ښه پوره پریکټیس وکړي. د زیمبابوې وکټه دې نه مخکې پاکستان پې لوبې کړې وې، بیا زموږ لوبې، نو دا د حرار همدا یو ګراوند دی، په همدغې یو دوه وکټو باندې ګیمونه کیږي او اسان پیچ نه په دې لوبه. نو ښه دا وه چې زموږ لوبغاړو په دې باندې پریکټیس کړی وای، ینګ لوبغاړي 50 اووره به مکمل لوبولي وای. نه پوهېږم چې ولې بس دغه فیصله وکړه. بیا هم غضنفر بریلینټ، یاره دا غضنفره جار دې سم والله، دا ښه بالر دی ډېر بهترین. دا راشد خان او که نبیم لږ ډېر ورسره لاس داسې دغه تاو کې دا هم ډېر ښه. نو انشاءالله افغانستان چمپیونز ټرافۍ ته ښه سټایل کې ور روان دی. افغانستان اوس هغه دغه ټیم نه دی چې مثلا یو ټورنمنټ ته بورځي او کېدای شي یو میچ وګټو دوه، نه، انشاءالله افغانستان د سبي فاینل کینډیډیټ ټیم دی. لکه څنګه چې ما T20 ورلډ کپ کې ویلو چې د افغانستان سبي فاینل کینډیډیټ دی زما په نظر باندې. نو زه داسې نه یم چې صرف افغانستان زما وطن دی، زړه مې په خفه کېږي، زما خپل وطن دی، غواړم چې وځي، مګر دې نه بغیر د افغانستان ټیم هغه کنډیشنز ته کتو سره د پاکستان فلیټ وکټې دي، په فلیټ وکټو باندې ډېر زیات ټیمونه سکور کولی شي. مګر زموږ سپینران داسې دي چې یو وخت کې لکه مرلیدرن چې په انګلینډ ته ولاړ، انګلینډ کې به هم او اته وکټې اخیستې. زموږ سپینران په پاکستان کې هم وکټې اخیستی شي، د هر چا سپینران دا کار نشي کولی. نو که چېرته زموږ ټیم بیټینګ لکه زما په نظر د جنوري کې ویسټ انډیز تر زامنو سره سیریز برابر کی او نورم بیټینګ پریکټیس وکي، نو په چمپیونز ټرافۍ کې چې مونږه 280 یا پورته رنځې کوو مونږ ډیفینیټلی ډیفینډ کولی شو. ارزل چې ټاس وګټو باید اول بیټینګ کوشش وکړو او مخالف ټیم هم چې ټاس وګټي مونږ ته بیټینګ راکړي. نو سپینران زمونږ ګن دغه دی پاور او ورسره فاست بالینګ کې فضل حق فاروقي، نوین الحق، فرید ملک ته سایډ ته دغه کې بنچ کې دونه دغه ضرورت نسته، خو دغه ورسره عظمت الله عمرزي نه باید څه استفاده وشي. ګلبدین صاحب سره یو مشکل دی، هغه چې ټاپ آرډر کې ون ډاون بیټینګ ونه کي، هغه وروسته شپږیزې نشي والی، هغه دغه ښي خو دا شي نه دغه نه دي، دا اوریجنل نه دي جوړ شوي، دا په هغه ستنو منو په دغه باندې ماته داسې ښکاري. خیر که دا اوریجنل وای نو ظالم بچیا شپږیزې خو مونږ هم وو په کرکټ کې چې کیف وکي پوه شو. پښتون خو چې ظالم بچی ټاس ورګي ګراوند د باندې بالوزي، ته چې سر نه کله کپن وتړې سي یو نیم شپږیزه وای کینی شپږیزه نشي والی. نو مطلب مې دا دی چې فینیشر ګلبدین نه دی، نو ون ډے ټیم کې هغه سي ځای نه سیټ کیږي. نو دغه میډل آرډر ورته سیټ کول په کار دی. دې ځای کې یو پلیر د افغانستان خامخا ضرورت شته، د شایدي او رحمت شاه په منځ کې باید یو پلیر انشاءالله دغه به راشي بیرته، د ابراهیم زادران به هغې پورې ریډي انشاءالله، رحمان الله ګربز به ریډي، صدیق اتل، بس دا بهترین دغه دی. بیا رحمت شاه صاحب او شایدي دغه دوه ویک پوینټ دی، خو خدای دې وکړي چې دا موږ ته ډېر زیات ضرر راونه رسوي. نو بیا به هغې وخت کې په هغې باندې خبرې کوو. خیر مګر اوورال د افغانستان ټیم انشاءالله کنډیشنز ته کتو سره که چېرته دا چمپیونز ټرافي په انګلینډ کې وای ډېر غټ مشکل و موږ ته د سیمی فاینل خوبونو کتو ضرورت نه و، ځکه موږ هغې ته ټیکنیکلی پریپیر نه یو. که ساوت افریقا کې وای نه و، اسټریلیا کې نه و، مګر پاکستان، دوبۍ، انډیا او یا سریلانکا او ویسټ انډیز کې هم بعضې ګراونډونه
وای شوې دغسې دغه کې چې کنډیشن زموږ دپاره د هغې بهترین لږ نو انشاءالله زموږ ټیم پکې ډېر دغه پرمختګ کولی شي او زما په نظر باندې د سیمی فاینل کینډیډیټ ټیم دی. بیا به هغې وخت کې ورباندې نورې خبرې هم کوو، خو بیا هم ډېر کیف یې وکړه. ټیسټ میچ را روان دی، زما په نظر باندې ګورئ ما خو مخکې مې ځوانانو ته موقع ورکړئ. راشد خان صاحب دې نه دغه کوي، د بیک سرجري کړې ده او باید خراب نشي. زموږ نظر راشد خان خو باید بیخي موږ نه انجرډ نشي. غضنفر صاحب، نور احمد او دا ټول زیمبابوې تر زامن خرابولی شي، نو چې هغوی ته ریسټ ورکړي راشد خان دې ته دا به ښیي. ګورو به چې څه چل کېږي، بیا به هغې وخت کې پرې خبرې کوو. خو ډېر کیف کوي مړه به چې په ګټه کې یو که نه بس لږې رومنه به ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه. هغه وخت او شرایط کله کله مساعد نشي نو سمدستي ورپسې ویډیو نشم کولی او نه مې دغه لایک او فالو او درز غوبل هم پکار دی چې زه بس سمدستي ویډیوګانو ته مکش ورکړی نه هره ورځ ویډیوګانې کولی شو. کله کله لږې لږې ویډیو کوو، خو ستاسې مینه محبت دی. د کرکټ شوقیان دي چې هر ځای کې هغه یوټیوب کې اچول هم رانه هیر شي کله کله پوه شي چې هلته مو وکته بل ورځ میاشت وروسته مې دغه اچولي ویډیو. خو دا ټول زه ستاسې د خاطره او ستاسې مینې محبت د خاطره کوم. زه خپل هم د کرکټ شوقي ما کیف کوي و انشاءالله. او بعضې وخت داسې چې ماشومان راټوب کړي مړه بس ویډیو ټوله خرابه کړي، هغې د خاطره لږ لیټ کېږي. خو انشاءالله خبرې به کوو. د افغانستان کرکټ ښه روان دی، الله دې نور هم ښه کړي او خرابېدو ته یې مونږ نه پرېږدو په یو قیمت هم. چې کوم ځای کې غلطي د هغې غلطۍ ورته مونږ حلم ښیو او نیوکه هم پرې کوو، بس سلسله روانې. نو په لوی الله مه سپارم، ستاسې ورور نجیب الله شینواری. خدای په امان. سلام علیکم.